ولې ځینې نارینه جنسي اړیکو ته لیوالتیا نه لري؟ په نرانو کې جنسي اړیکې د نه لیوالتیا په اړوند معلومات لاسته راوړل اړین شمیرل کېږي، چې دلته یې ځینو ارزښتناکو ټکو ته په لنډ ډول اشاره کوو. په سر کې باید وویل شي چې د نارینه‌وو د جنسي نه لیوالتیا یو تر ټولو لوی لامل ژور خفګان دی، او همدارنګه یاده ګډوډي له نارینه‌وو څخه په ښځو کې ډیره لیدل کېږي، چې له بده مرغه لامل یې هم نارینه دي. په نارینه‌وو کې د دوی عمر هم په دې ګډوډۍ د اخته کېدلو او اغیزمن لامل ګڼل کېږي. ښایي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې د نارینه‌وو د جنسي میل نشتون په څه معنا دی. جنسي میل نشتون یو اروايي ګډوډي ده، په دې معنا چې سره له دې چې یو نارینه بالغ او روغ دی، خو جنسي اړیکو ته هیڅ علاقه او شوق نه لري. دا ستونزه په څو بڼو راڅرګندېږي. له فزیکي اړخه د جنسي غدو ناسم فعالیت، چې له امله یې د تستوسترون هورمون کچه کمیږي، او کله کله بیا په ناڅاپي ډول منځته راځي، چې لاملونه یې توپیر کوي. له دې ګډوډۍ څخه د خلاصون په موخه باید اروايي ستونزه، ژور خفګان، اضطراب او ذهني فشار، په ځانګړي ډول کاري ذهني فشار او تروما له منځه یوسو. همدارنګه د فشار، اعصابو، زړه او معدې درمل باید بدل کړو. د خاوند او میرمنې ترمنځ نه همغږي، یعنې د نارینه ژر انزالېدل، او بیا د میرمنې خواشیني او ننګونې، چې له امله یې خاوند پر ځان باور له لاسه ورکوي، او دا یې بیا جنسي لیوالتیا له منځه وړي، چې له امله یې میرمنې عاطفي اړتیا نه پوره کېږي. کورنۍ او ټولنیزې ناڅاپي ستونزې، زلزله، سیلاب، مرګ، چاودنه، ماتې، مالي ستونزې او فشارونه چې باید په وخت سره یې ویره له منځه یوړل شي. نشه یي توکي، تریاک، چرس او الکول هم تر خپله ځایه رول لري، چې باید پرېښودل شي. هورموني ستونزې، د تستوسترون کمیدل یا په وینه کې د پرولاکتین لوړېدل، او مغزي ستونزې چې د درملنې په موخه یې باید پر وخت اړین ګامونه واخیستل شي. همجنس ته جنسي اړیکې میل لرل هم په دې ګډوډۍ د اخته کېدو یو لامل دی، چې دا باید یو وار شنونکی یا روانکار حل کېږي. د جنسي میل ځپونکي لاملونه بدبويي، بدظاهري، چاغښت، ډنګرښت، ناپاکه څهره هم په دې ستونزو کې رول لري، چې په دې اړوند هم باید هوښیار اوسو. له جنسي شریک سره ستونزه، شک، کرکه، عمر، منفي فکرونه، دین، مذهب یا بل هر څه چې باید پاملرنه ورته وکړو. د جنسي اړیکو نه زده کول او په اړه یې د اړتیا او پوهې او مهارتونو نشتون، چې باید په دې اړوند د ارواپوه تر نظر لاندې کتابونو څخه ګټه واخلو. په جنسي اړیکو کې نه بدلون هم د دې لامل ګرځي چې جنسي لیوالتیا له منځه لاړه یا کمه شي. نو جنسي اړیکو کې باید بدلون راولو، ترڅو له یادو ستونزو څخه خلاص شو. یا هم کېدای شي د میرمنې جنسي انرژي ډیره وي او خاوند ځان نشي ټینګولی. پایله دا چې جنسي اړیکې د ژوند ارزښتناکه اړتیا ده، نو د جنسي لیوالتیا د نشتون په صورت کې باید اروايي مشورې واخلو، ځکه که چیرې دوام وکړي، نو جنسي ژوند به مو رنګ او ورو ورو کمرنګه شي، او ورسره به له ورځني ژوند او چارو څخه هم زر زړه توري شو، چې دا مو له لویو اروايي ستونزو سره مخ کړي.